یو ډیر افسوسناک واقعه در سره شریکوم درنو دوستانو چې یو ظالم هلک را پاسېدل دی او یو کور کې کار کولو ملازمت کولو او د هغه کور یو خپل ماشوم رانیولې دی د شپې ور سره اول ناروا کار کړی دی بدفعلی ور سره کړی دی د هغې نه پس بیا هغه په پړي باندې کلک کلک تړلی دی چې بیا هم د هغه نسانه د وتلی نو بیا هغه راځوړن کړی دی دا واقعه چې د اختر نه مخکې شوې ده او دغه هلک چې ځان وژلو د ځان وژلو وجه دا ښودل کیږي چې دغه هلک په جیل کې ډیر زیات پښیمانه ویلی چې کوم کور کې ما کار کولو هغه لکه د خپل بچو په شانتي زرا لوی کړم ماته د هیڅ شي کمې نه دی راکړی او هر څه چې ما غوښتل دوی به زما هغه خواهش پوره کولو اوس ورسره ما یو داسې کار وکړو چې ما ته خپل ضمیر د اجازت نه راکوي چې زه نور په دې دنیا ژوندی پاتې شم دا هلک چې اوس مړ شوی دی او خپل ځان ته هم خپل سزا ورکړه یعنی خودکشي وکړله او خودکشي هم په حمام کې کړې وه نو یقینا دوستانو چې ډیره زیاته افسوسناکه واقعه ده چې د یو کور یو ښکلی ماشوم یې مړ کړو د خپل مور پلار نه د هغه مټې پرې کړلې دا ډیره زیاته افسوسناکه دردونکې واقعه ده موږ چې کله هم د دې واقعې نه خبر شو نو ډیر زیات خفه شو الله تعالی دې وکړي چې داسې خلک پوه شي او داسې خلکو ته سخته سزا ورکول هم پکار دي خو داسې هلکان چې داسې کارونه کوي نو خپل انجام ته هم بیا رسي لکه دا هلک چې څنګه خپل انجام ته ورسېدو ستاسو هم ډیره مننه کوم چې موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شوئ خپل نظر را سره ضرور شریک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې د پښتو پوسټ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ضرور رسي ډیره مننه